یاد ساتئ دا خبره د کامیابۍ دپاره د ټولو نه اولنۍ پوړۍ هغه توحید او سنت دي. عقیده خپله صفا ساتئ، بندگی به صرف د الله کوئ. درګاهونه، دربارونه، تعویزونه، باباګان، پیران، کاڼي، ګټې، ونې، دا ګوره ټول هغه کارونه دي چې دا د اسلامي عقیدې خلاف دي. ته به خپل عقیده صرف او صرف په هغه یو رب باندې ساتې چې هغه څوک دی؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. هغه ذات چې نشتی د هغه نه علاوه د عبادت حقدار بل څوک د الله وی الحي القيوم، همیشه ژوندی دی، همیشه ژوندی دی او د دې ټولې دنیا او مخلوقاتو نظام د هغه په لاس کې دی. لا تأخذه سنة ولا نوم. په هغه رب باندې نه خوب راځي، نه هغه ستړی کېږي، نه ترې سیریږي. تاسو خپل عقیده په هغه باندې مضبوطه ساتئ، هغه ته خپل حاجتونه بیانوئ. یو سړی د خاورو ډیري ته ولاړ دی، نو د خاورو ډیری به تاله څه درکړي هلک؟ وایي نه نه جي د دې خاورو د ډیري لاندې ډېر لوی سړی پروت دی. نو صحیح د لوی سړی پروت دی، ښه سړی پروت دی، خو د دې ښه سړي خپله معامله د الله سره او زما خپله معامله د الله سره. بله دا ښه سړی پروت دی، صحیح د منم چې دا ښه سړی دی، نو ته خو ده ته ماله دا شی راکوه، ماله دا راکوه، الله ته دا ووایه، الله ته دا ووایه. دا څنګه؟ ولې الله ستا ډایرک نه اوري څه؟ هغه رب چې همیشه ژوندی دی او هر څه لیدونکی دی او هر څه اورېدونکی دی، هغه ستا څه نه اوري چې ته ده ته ولاړ یې؟ نو صرف په دې کار نه کېږي چې زه چې د الله بندګي کوم او پیغمبر سره مې محبت دی. د الله بندګي مطلب دا دی چې صرف او صرف به د الله بندګي کوې، د الله سره په بندګي کې څوک نه شریک کوې. ستا سجده، ستا نظراني، ستا منښتې، ستا دعاګانې، ستا عبادتونه د ټول به خالص د یو الله دپاره وي. هله به د ټیټ مؤمن جوړېږي او هله به کامیابېږي په دنیا کې او په آخرت کې.